د دې وظیفې په برکت باندې به دې الله غریبي ختمه کړي، روزي به دې الله دونه پراخه کړي چې د ستا د وافر مقدار نه به هم زیاتوي. الله جل جلاله به تا باندې د روزې بالکل باران راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د غریبۍ د ختمولو دپاره او د رزق د پراخۍ دپاره درته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله دا وظیفه درته ښیم. د دې وظیفې طریقه هم درته ښیم او د دې وظیفې تعداد هم درته ښیم. که یو انسان د غریبۍ نه او د مسکینۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی وي، د هغه زندګي د دې د وجې نه لنډه تنګه وي، نو که دغه وروڼه او خویندې دا وظیفه شروع کړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله، نو الله جل جلاله به د هغوی غریبي په لږ ورځو کې دننه ختمه کړي. او غریبي داسې نه چې د یو څو ورځو دپاره د یو کال، 2 کالو، 3 4 5 کالو دپاره به ختمه شي بیا به راځي. نه، که دا وظیفه تاسو جاري ساتئ، صرف 100 پیرې کول دي، خو طریقې درته ښیم چې په څنګه طریقې سره به کوې. نو که دا وظیفه تاسو جاري ساتئ، نو تر د ټول عمر دپاره به د الله د غریبۍ او مسکینۍ نه محفوظ ساتي. او که یو انسان په غریبۍ فقیرۍ کې مبتلا شوي، الله به هغه له نجات ورکړي. او یو کس مالداره دی او هغه مال دولت ورسره ښه ډېر دی، نو که هغه مالداره انسان دا وظیفه کوي، نو الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره همیشه دپاره مالداره وساتي. هیڅ مصیبت او تکلیف په هغو ته نه رسي، نه به د هغه په مال دولت باندې څه قسم له آفت راځي. یا بعضې وروڼه او خویندې دي چې هغوی د روزې د هغې نه شکایت کوي چې زموږ روزي لنډه تنګه ده. ګورئ، دا په غریب او په مالداره پورې نه ده. ډېر زیات غریبانان خلک داسې شته چې الله تعالی د هغوی روزي ډېره زیاته پراخه کړې ده. هر چا ته وافر مقدار کې روزي نصیږي، لیکن ډېر زیات مالدار خلک داسې شته چې د هغوی روزي انتهایي لنډه تنګه ده. الله جل شانه د هغوی روزۍ نه برکت اوچت کړی دی. نو دا په غریب او مالدار پورې نه ده. ډېر زیات مال دولت به ورسره وي، لیکن روزي به یې لنډه تنګه وي او په هغې کې به هم دوی انتهایي پریشانئ. نو که مالدار خلک وي او که غریبانان خلک وي، خو چې روزي د هغوی لنډه تنګه وي، روزي یې پراخه نه وي، د هغې دپاره که هغوی هم دا وظیفه راونیسي، نو انشاءالله چې دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله روزي ډېره زیاته پراخه کړي. د وظیفې کولو طریقه درته ښیم او مکمل په دې وظیفې باندې ځان پوه کړې. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې که چېرته نارینه کوي، نو هغوی له پکار دي چې دا سحر د وخته پاڅي او ښه د وخت لرې د سحر سنت وکړي. او د سحر د سنتو نه پس دی په یو ځان له ځای کې کښېني او په هغه ځای کې دی سلزله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله، دا دې سلزله ووایي. او د هغې نه پس دی الله جل جلاله ته لاس پورته کړي او الله جل جلاله ته سوال وکړي چې الله زما روزي پراخه کړي، زما غریبي ختمه کړي. نو الله به د روزي هم پراخه کړي، غریبي به هم الله جل شانه ختمه کړي. بیا چې کله د سحر لمونځ د جمع سره وکړي، دا د نارینهو دپاره، ځکه په زنانو باندې خو جمع نشته، نو هغوی د ځان لمونځ کوي. بیا چې کله د سحر لمونځ وکړي، نو د سحر د لمونځ نه پس به بیا کښېني او 1000 او 10 کرته 1010 مرتبه، یعنی 1010 کرتبه یا رزاقو ذکر وکړي. شروع به داسې کې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا رزاق یا رزاق یا رزاق، دا دو ویلې چې کله 1000 او 10 پیرې پوره شول، په آخر کې به ووایې جل جلاله، او بیا به لاس پورته کړي او الله جل جلاله ته به سوال وکړي. نو که غریبۍ نه تنګ راغلی، یا الله زما غریبي او مسکیني ختمه کړي. او که چېرته کې روزي دې ډېره زیاته لنډه تنګه وي، نو الله جل جلاله ته سوال وکړه، الله جل جلاله زما روزي پراخه کړي،
ان شاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به دی الله جل جلاله روزي ډېره زیاته پراخه کړي او داسې به پراخه کړي چې د روزي به بالکل د باران په شان راورېږي او د دې وظیفې په برکت باندې که چېرته غریبۍ فقیرۍ او مسکینۍ کې مبتلا شوي نو الله جل جلاله به د غریبي او مسکینۍ او فقیرۍ هم ختمه کړي نو یو ډېره زبردسته وظیفه را واقع چې دا وظیفه ګورې زه په خپل هم کوم او ډېره زیاته پیدې ماته راکړې ده او راکړې راته د الله په امر سره نو بالکل دا وظیفه تاسو هم کولی شئ تاسو ته د دې مکمل اجازه شته هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي